السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، په موږ او تاسو کې به هر مؤمن بنده د ورځې خامخا د الله د کتاب تلاوت کوي. په دې قرآن کې بعضې آیتونه داسې دي چې په هغې کې سجده وي. د دغې سجدې طریقه څه شی ده، حکم یې څه شی دی، فضیلت یې څه شی دی. ځکه ډېر مسلمانان ورونه د دې سجدې نه خبر نه وي. سجده د تلاوت اول څه ته ویلی کېږي؟ نو سجده د تلاوت دې ته ویلی کېږي چې د دې دپاره سبب د قرآن آیات وي، یعنی هغه آیات چې په هغې کې سجده راغلي وي، او یا اورېدل د قرآن د آیاتو چې په هغې کې سجده راغلي وي. دې ته ویلی کېږي سجده د تلاوت. بیا د دې سجدې فضیلت څه شی دی، څومره فضیلت لري؟ حدیث کې راځي، ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي: اذا قرأ ابن آدم السجده فسجد. کله چې د آدم بچې د سجدې آیات ولولي فسجد، دې سجده وکړي. اعتزل الشیطان یبکی، شیطان یو سیټ ته کینی او جاړي. یقول ویله، هلاکت دی ما لره. د آدم بچي ته په سجده باندې امر وشو، هغه سجده وکړه، د هغه دپاره جنت دی. او ما ته په سجده باندې امر شوی او ما د هغې نافرماني وکړه، زما دپاره ووش. د دې روایت نه معلومیږي چې په دې سجده باندې یو مسلمان ته جنت میلاویږي. فله الجنه، د هغه دپاره جنت دی، داسې معمولي سجده نه ده. حدیث کې راځي عبدالله بن عمر وایي چې د الله رسول صورت ولوستو چې په هغې کې سجده وه. د الله رسول سجده وکړله، موږ هم سجده وکړه، تر دې پورې چې صحابو سجده وکړله، موږ د تندي ځای نه موږ د تندي ځای نه میلاویله چې په هغې کې موږ سجده وکړو. نو دومره صحابو د دې اهتمام کوو. د دې حدیث نه د دې اهتمام معلومیږي. بیا راځو دې خبرې ته چې دا واجب ده که مستحب. نو په دې کې یو قول هغه دا دی چې دا واجب ده، او دویم قول په دې کې دا دی چې دا مستحب ده. د واجب قول هغه د امام ابو حنیفه او د شیخ الاسلام ابن تیمیه او داسې نورو امامان دی. او هر چې مستحب قول نه هغه د جمهور علماء دي، لکه امام مالک شو، امام شافعي شو، او داسې نور شو. او په صحابو کې د عمر رضی الله عنه او د سلمان فارسي او د عبدالله ابن عباس دا مذهب چې دا مستحب ده. راځو دې خبرې ته چې څوک وایي واجب ده، د دې لپاره دلایل څه شی دي؟ د هغې دپاره یو دلیل هغه د قرآن آیات د سورة انشقاق. فما لهم لا یؤمنون، الله وایي څه وجه دوی لره چې دوی ایمان نه راوړي. واذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون، کله چې په دې باندې قرآن ولوستلی شي دې سجده نه کوي. دلته دوی وایي ګوره دلته الله رب العالمین زم ذکر کړی دی، یعنې زورنه یې ورکړې ده. الله رب العالمین زورنه او زم نه ذکر کوي مګر چې کله یو سړی واجب کار پرېږدي. او دوه آیتونه نور پیش کوي د سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا، او بل آیات د سورة علق ده چې واسجد واقترب. په دې دواړه آیتونو کې ګوره وایي الله رب العالمین امر کړی دی، امر د وجوب دپاره دی. او بل هغه حدیث پیش کوي کوم چې ما مخکې ولوستو چې عمره ابن آدم، چې د آدم بچي ته په دې باندې امر شوی دی او امر د وجوب دپاره. خو بیا د دې نه جمهور جوابات کوي چې کوم چې د اولنۍ آیاتو نه په دې کې چې کومه سجده ذکر ده هغه په طریقې د انکار سره چې یو سړی راولي د سجدې نه انکار وکړي، دا زم هغې ته بیا متوجه کېږي. او دا دوه چې کوم نور آیاتونه دي نو د دې نه مراد د عامه سجده نه چې کوم د سجدې تلاوت ده، بلکې د دې نه مراد د مونځ هغه سجده ده چې یو سړی د مونځ سجده نه کوي. او څوک چې وایي چې دا مستحب ده، د هغې دپاره یو حدیث د زید بن ثابت دی چې هغه وایي د الله رسول باندې ما د سورة نجم د سورت ولوستو، په دې کې سجده راغله. وایي د الله رسول چې هغه سجده ونه کړه ده. وګوره د دې نه معلومیږي چې دا مستحب ده. دوی سره دویم دلیل دا دی مستحب والی، چې عمر رضی الله عنه چې دی د جمعې په ورځ باندې په منبر باندې سورة نحل ولوستو، او آیات د سجدې چې راغلی نه سجدې یې وکړه، د منبر نه راښکته شو سجدې یې وکړله. خو لیکن چې کله بیا بله جمعه وه، په هغه جمعه باندې همدغه صورت بیا ولوستو، عمر رضی الله عنه چې دی سجده ونه کړه. او وی ویلې ای خلکو یې موږ د سجدې په آیتونو باندې ورتېرېږو، خو که چېرته چا دا سجده وکړه نو دا سنت ته ورسېده، که چا دا سجده ونه کړله نو په هغې باندې ثبات نشته دی. نو ګوره د دې نه معلومیږي چې دا سجده چې دا مستحب ده. خو موږ چې څومره سوچ او تتبع او تلاش کړی دی نو دا موږ ته مستحب ښکاره کېږي. نور تاسو په خپله په دې دلایلو کې سوچ وکړئ چې کوم سیټ هغه راجح ښکاره کېږي نو په هغې د عمل وکړي.